الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام النووي رحمه الله ودي مبارك كتاب کی د درسونو د سلسله و نلسم حدیث بارکی خبر روانی وی. حدیث عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغت نصیحتون کریو، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے معشوما اے علکا زتات یوسو خبر خیم اغی یادی ساتا. احفظ اللہ یحفظک، دا اللہ دا دین حفاظت کو اللہ بستا حفاظت کی. احفظ اللہ تجده تجاہک، دا اللہ دا دین حفاظت کو اللہ بخپل مخی تو عمومی. اذا سألت فاسأل اللہ، چی سغواری دا اللہ نے غوارا. و اذا استعنت فاستعین باللہ، او چی مرست غواریم دا اللہ نے غوارا. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. او په دې خبره ځان پوه که که ټول امت را جمع شي چې تاله څه فایده درکړي، نو تاله هیڅ فایده نشي درکولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. او که ټول امت را جمع شي چې تا ته څه نقصان در ورسي، نو تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولی مګر دومره څومره چې الله ستا دپاره لیکلي. د دې پورې د حدیث شرح شیء بیا مخکې د حدیث کې دی چې رفعت الاقلام وجفت الصحف. د دې ځینه به مونږ نن د دې حدیث د دې مبارک حدیث شرح شروع کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس ته نصیحتونه کول. اخرنی نصیحت چې د هغې باره کې خبره شوې وه چې دا ټول امت که را جمع شي او تاله څه فایده در کول غواړي، نشي در کولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي. او که دا ټول امت را جمع شي تاله څه نقصان در کړي، نشي در کولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي. نو مطمئن اوسه او په الله باندې ښه ګمان ساته. دا زموږ اخرنۍ خبره چې ګمان په الله باندې ښه ساته، رب العالمین به ستا مرسته کوي او تا به نه خرابوي. او حدیث کې داسې راځي، امام ابن ماجه روایت راوړی دی چې حبه او سوا دا دواړه وی چې دخلنا علی النبی صلی الله علیه وسلم، موږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو او هغه څه کار کې لګیا او موږ ورسره یې مرسته وکړه. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تیأس من الرزق ما تهززت رؤوسکما، د رزق نه منه امیده کېږئ چې څو پورې ستاسو دا سرونه خوځي. څه معنی سرونه خوځي؟ څو پورې ژوندي په رزق مه هېرېږئ، په الله باندې ښه ګمان ساتئ. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله سبحانه وتعالى. دا ماشوم چې د مور د خېټې نه روزي تک سور روزي، له پاسه پې هغه پوستکی یې پیم نه وي، او بیا رب العالمین دغه ماشوم را لوی کړي او دله رزق ورکړي او دا هر څه ول الله ورکوي. معنی دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې په الله باندې ښه ګمان ساتئ. د ټول امت بې د الله د اجازت نه تاله څه فایده هم نشي در کولی او نه دله څه نقصان در کولی شي. څه چې کوي الله یې کوي. نو په هغه رب باندې ښه مضبوط یقین ساته او توجه د هغه الله طرف ته ساته چې د هغه الله طرف ته دې توجه وکنه او دا دی مضبوط عقیده په زړه کې مو په جبه مو چې لا حول ولا قوة الا بالله، نشتی څه طاقت زما نه د ګناه پرېښودو
نه د دیندارۍ کولو مګر د الله په توفیق سره. که دا رزق زه ګټم د طاقت هم الله را کړی، که دا دینداري کوم د طاقت الله را کړی، چې دا ستا عقیدې دا ستا نظریه مضبوطه، الله به دې کامیاب ساتي. دا حدیث امام ترمذي راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی، موږ څو پورې بیان کړی هم دی. ډېر خوندور حدیث ته پهې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کانت الدنیا همه، د چا چې د دنیا غم او سوچ او فکر یې، د دنیا چې د چا سوچ او غم او فکر یعنی همیشه دغه دنیا کې پروت، رزق کته او رزق بر او دا به څه کېږي او دا به څه کېږي او دا به ملک کې څه کېږي او دلته به څه کېږي او هلته به څه کېږي. فرق الله علیه امره وجعل فقره بین عینیه. د ده ټول کارونه په ده باندې ګډوډ شي، د ده ژوند په ده باندې ګډوډ شي، په ژوند کې سکون نه او الله د غریبي د ده د سترګو په دې منځ کې دته کېږي. معنی دا دی دې خبرې چې سترګو په دې منځ کې د غریبي کېږي، یعنی هر څه کې دته غریبي ښکاري. دغه دنیا پسې رواني، که مزدورۍ له نن لا نړم زه به غریب شم، که دغه ځای کې مې دا کار ونه کړو دا خو به زه غریب شم، او که دله مې دا قرضه ورکړه دا خو به زه غریب شم، که یتیم له مې پیسې ورکړه دا خو به زه غریب شم، که په دین مې پیسې ولګولې دا خو به زه غریب شم، که په مور پلار مې خرچه وکړه دا خو به زه غریب شم. یعنې غریب په دغه سوچونو کې پروت دی. نو رب العالمین هم دته د غریبي مخې ته کېښوده چې کله د ده ټول سوچ د دنیا سره. او عجیبه دا ده ولم یأته من الدنیا الا ما کتب له. ګوره سوچ او فکر ټول د دنیا سره دی، سحر او ماښام د ده سوچ د څه سره دی؟ د دنیا سره. الله وی او وی دنیا به ورته دومره میلاویږي څومره چې ما د ده په نصیب کې لیکلي دی. هغه ډېرې منډې څه فایده ورکوي؟ نه ورکوي. دنیا د ډېرو منډو خبره نه ده. که په ډېرو منډو کېدی وي موږ به زه یم چې را پښتانه به ټول نه زیات مالداره وي، ټول نه سخت کارونه دوی کوي. او که په منډو وهلو یعنې چې چا منډې نه والی دی به غریب وي، بیا به زه یم چې دا خلیج ملکونو والا لکه دا سعودي عرب او کویت او بحرین او دا ملکونه دا به پوخا مړه وي ټول د غریبۍ نه، ځکه چې دوی د سره خوځي هم نه. او الله وله پراخه رزق ورکوي. یو سړی به ځان مړ کړي او بیا هم غریبي، او یو سړی بس خاوره روالي خرڅه کړي پهې کولم الله ګټه ورکړي. خبره ټوله د تقدیر ده. که یو سړی دین هیر کړي او په دنیا پسې منډې وایي چې یاره بعض وایي دواړه نه کېږي. بعضو به دا خبره ته سوردي دا بعض پښتانه وایي یا به دا کې او یا به دا کې. دا ډېره خطرناکه خبره ده، یا به دا کې یا به دا کې. معنی دا دی چې یا به دنیا غوره کې یا به الله غوره کې، یا به دنیا کې یا به الله راضي کې. دا ډېره خطرناکه خبره ده. یعنی یو طرف ته شوی، معنی دا یو طرف ته. که ته چاته وایي چې راځه مثال کې درس له بیان له یا علم یې زده که، موږ ته وایي زر مسلې دي، او یا به دا کې او یا به دا کې. دا خطرناکه خبره نه، دواړه به کې. بنیادی هدف په دینداری او دنیا به ضرورتي. د صحابه کرامو ډوډۍ خوړه که نه خوړه؟ که خېټې نه وي بیا هم دیندارو. نو هغوی دواړه کړي دي. په صحابه کرامو کې تاجرانو که نه وو، ښه مالداره خلک پکې وو، ښه مالداره، بیا هم دیندارو. دا نظریه د کوم ځای نه راوتلی چې یا به دا کې او یا به دا کې؟ دا څه خبره شو؟ او صرف دینداری کول او دنیا بالکل پرېښوده دا د صوفیانو کار دی، او دا هم غلطه طریقه ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حنظله رضی الله عنه ته نصیحت کړه وی ساعه و ساعه، کله دا کله دا، یعنی آخرت او دنیا، ځکه دنیا نه بغیر گزاره نه کېږي. نو تصوف دا خبره د صوفیانو ده، دا هم ګډوډه ده چې د دنیا ټول هر څه پرېږده، بچي او ښځه او ودونه به نه کې، او دا هر څه پرېږده او جومات په ګوټ کې کښېنه الله الله کوه. دا هم غلطه نظریه ده.
بلکې دنیا کې چې ژوند تیرې څه نه څه خپې لاس به وې څه منډه به وې. او دین خو بنیاد دی. اوس دې سړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ذکر کړو د دنیا چې ټول سوچ او فکر د دنیا سره دی، دنیا ورته څومره ملاو شو، څومره چې په نصیب کې. الله اکبر. تومره غم مه کوه. او عجیبه دا ده الله په قرآن کې د خپل ځان مبارک وي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رازق نه دی ویلی، رازق معنی رزق ورکوونکی، رزاق ډیر رزق ورکوونکی دی. بیا وی طاقتور دی. حکمت سره دی کې چې اولی دا وی چې زه رزق ورکوونکی یم، بیا وی طاقتور یم. معنی دا ده که څوک دا وی چې او صحیح د الله رزق ورکوونکی دی، خو دې ټولو خلکو ته به دا رزق څنګه رسي او دا څنګه؟ الله وی د دغې نه ته بېغمه شې، زه ښه طاقتور یم، ټولو ته یې رسو. د بعضو دنیادارو ته چې نن سبا وګورئ د رزق په دې مسله کې دومره ورننوتي دي چې هغه رزاق ته هم هېر شوی دی. څوک چې رزق ورکوي هغه ته هېر شوی دی او ګرځي په رزق پسې. نو دا ډېر عجیبه خبره شوه چې ګرځم په رزق پسې او د رزاق سره رابطه نه کوم. ښه ګرځم په رزق پسې او رابطه د هغه چا سره کوم چې د هغه په لاس کې رزق نشتی. لکه د کمپنۍ په منیجر پسې ګرځه را ګرځه، په خان ملک پسې ځه راځه، داسې یو دوکان دوی د هغه سره مضبوطه رابطه ساته. ځکه که چېرته کار نه وځم چې دی بیا په کار کې ولګئ. ټیکهدار سره دوا سلام مضبوط ساته. که چېرته خوا دې خوښي چې بیا د سره کار لازمه. نو دا څومره خلک چې ما یاد کړو دوی کې د یو په لاس کې هم رزق نشتی. ته د الله سره رابطه مضبوطه کړه، دا ټولې لارې درته اسانې. نو بیا واوره ومن کانت الآخرة همه. او د چا چې سوچ او فکر ټول د آخرت سره وي، دی اوس د هغه اولني سړي په عکس باندې دی. د هغه ټول سوچ او فکر دنیا سره دی، د ټول سوچ او فکر آخرت سره دی. جمع الله له امره. الله د ټول کارونه درته اسانوي. وجعل غناه في قلبه. او الله مالداري د په زړه کې ور واچوي. د زړه مالداري څه معنی ده؟ دې نه ښکلی تعریف دا کېدی شو چې مالداري به الله د په زړه کې زړه به بې پروا کي، زړه به بے پروا شي، د چا مالونو ته نه پسخیږي، دنیا ته نه پسخیږي، نو مالدار شو کنه. که دی غریب خو بیا به هم صحیح مالداره به وي. دا واوره اوس دا سړی په دنیا پسې ډېرې منډې نه وایي، دی په دنیا پسې ډېرې منډې وایي نه وایي. د هغه ټول سوچ د څه سره دی؟ آخرت سره. دنیا خو هغه معمولي ضرورت مطابق پسې ګرځي را ګرځي. واتته الدنیا وهي راغمه. او د دنیا الله د هغه خپل راولي په زور زبردستۍ وله راولي. دی غواړي نه الله وله ورکوي، ای چې غواړي هغه نه میلاوي، صرف دومره څومره چې په نصیب کې. دا خبره مې دې پورې کوله چې په الله باندې ښه ګمان. دا ټول امت ګورې زما او ستا د بدن نه یو ویښته نشي ویستی چې څوک پورې الله نه یې غوښتلي. او دا ټول امت ما او تعالی ذره برابر فایدې نشي راکولی چې څوک پورې الله نه یې غوښتلي. ښه مطمئن ژوند تېروه، په خپل رب باندې مضبوط یقین ساته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف. معنی دا ده چې د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. دا خو معلومه خبره ده چې هر لیکلی شوی شی په هغې باندې چې وخت تیر شي نو هغه پاڼه څه شي؟ وچه شي. مقصد د پیغمبر رسول الله خبرې څه دی؟ تقدیر کې چې څه لیکلی شوي دي هغه لیکلی شوي دي. دا ډېر بنیادي نصیحت دی او دا د زړه په دې غوږونو واورئ.
معنی دا دی چې د تقدیر خبره ختمه شوې ده، د تقدیر خبره ختمه ده، څه چې لیکلی کېدو هغه لیکلی شوي دي. مخکې موږ سره حدیث تېر شوی که د عمر بن خطاب جبریل علیه السلام چې راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته تپوس یې د ایمان د ارکانو کړی و، شپږ ارکانو یو پکې ده وتؤمن بالقدر خیره و شره، او په تقدیر باندې ایمان ساتل که خیر او که شر. نو معنی ده چې په تقدیر باندې مضبوط ایمان ساته، الله هر څه لیکلی دي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله تقدیر لیکلی دی. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې تقدیر لیکلی شوی دی. وعرشه علی الماء، او عرش د الله په اوبو باندې. اوس یو خبره چې 50,000 کاله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې لیکلی شوې ده، نو په هغې باندې مضبوط یقین ساته او ښه په سکون او په اطمینان سره ژوند تېروه. څه چې ستا په تقدیر کې دي هغه تا ته میلاویږي. یو حدیث کې راځي امام بخاري راوړی وی ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق، الله د دې مخلوق د پیدایش نه مخکې یو کتاب لیکلی، هغې کې ټولې خبرې لیکلی شوي دي، او یو په کتاب لیکلی شوی دی چې ان رحمتي سبقت غضبي، الله په کتاب لیکلی دی چې زما رحمت زما په غضب زورور دی. فهو مکتوب عنده فوق العرش، هغه الله سره هغه کتاب لیکلی شوی دی بر د عرش په خوا کې. دا ګوره ښایسته دلیل دی چې الله په کوم ځای کې دی؟ په عرش د پاسه دی. فهو مکتوب عنده فوق العرش، کتاب د الله سره دی. دی حدیث کې دی نصیحت کې یا دی روایت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې دا خبره یاد کا چې په تقدیر کې چې څه لیکلی شوي دي هغه لیکلی شوي دي، پاڼې وچې شوي دي، قلمونه د تقدیر اوچت کړی شوي دي، نور پکې څه نه لیکلی کېږي. موږ ټول د تقدیر په ورغوي باندې روان یو، لکه دا ورغوی دی په دې موږ ټول روان یو، او کوم ځای کې مرګ راځي کوم ځای کې ولیږو هېڅ پته نه لګي. کېدای شي په دې اوږده لار څوک روان دی، څوک په دې لنډه روان دی، څوک نږدې ولیدو والی. ټوله مسله تقدیر ده او تقدیر خبره ختمه شوې تر دې چې دا هم لیکلی شوي دي چې څوک جنتي دی او څوک جهنمي دی. او د دې د لاسه به سلف صالحینو له به خوب نه ورته و، دې خبرې د هغوی ملا ماته کړې وه چې موږ په دې دنیا کې داسې ناست یو، مزې چرچې کوو او خاندو راخاندو او بې پروا ګرځو، او خبره لیکلی شوې ده چې دی به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي. اوس دلته چې څومره ملګري ناست دي زما د بیان اوریایني، زموږ د ټولو فیصله شوې ده، د ټولو فیصله شوې ده چې دا سړی جنتی دی که جهنمی دی، دا سړی بدبخته دی که خوشبخته دی، د ده څومره عمر دی، دی غریب دی که مالدار دی، دی به کله مري، د ده رزق څومره دی، پراخه دی که تنګ دی، د ده بچي، د ده ښځه، د ده خوشحالي، د ده غم، دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي. ښه مطمئن اوسه او په دې پوه شه چې الله چې څه لیکلي دي په تقدیر کې په هغې کې خیر دی. الله چې څه لیکلي دي په هغې کې خیر دی. دلته یو دوه خبرې پته نه شي ستاسو زړونو ته به راغلي که نه وي، خو دا د هغه چا زړه ته راځي چې هغه
درس ته ویښ ناست یو هسې اوده ناست هغه په څه پوهېږي نو یوه دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تقدیر پاڼې وچې شوي دي نو هلته خو حدیث کې راځي چې د دعا سره تقدیر بدلیږي نو څنګه دا پاڼې بیا وچې شي او دې کې تقدیر بدلیږي را بدلیږي نو جواب د دې دا دی د په دعا سره تقدیر بدلېده معنی دا نه چې خبره د تقدیر نه ووته بیا هم خبره په تقدیر کې ده هغه داسې لکه یو مور د بچي دپاره دا دعا غواړي چې الله وله اوږد ژوند ورکړي او الله هغه دعا قبوله کړه نو د خپل ژوند په تقدیر کې لیکلی شوی 50 کاله خو الله ته دا پته وه او الله ته دا ضرورت نیسي چې انتظار وکړي چې مور کله دعا وغواړي بیا به عمر زیات کړي الله ته د مخکې نه پته وه د ده عمر 50 کاله دی الله ته پته وه چې د مور به د دپاره دعاګانې غواړي به قبلیږي زه به دله 80 کاله عمر ورکوم هغه خبره هم په تقدیر کې لیکلی شوې ده بس هر څه وچ شوي دي نو نوي بګي سره دغه دویمه مسله ما بیانوله خو چې اول د اولني نه فارغه شو تقدیر بدلیږي په دعا سره نو دا خو په مخه پکې بدلون راځي او لیکلي به نه وي کېږي نه دا تقدیر چې بدلیږي دا هم الله لیکلي نو خبره بیا هم د تقدیر نه ونوته دویمه مسله دا ده د جنت او د جهنم فیصله څنګه وشو نو موږ سره پاره لیږي او دا د کرور سوال دی د دې سوال پیشان دی چې قاتل ولې ګناهګار دی او په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې دی به قتل کوي جواب د دې مسلې غوږ ورته ښه کوله وکړي الله سبحانه وتعالی دا انسان بې ارادې نه دی پیدا کړی بې عقل نه دی پیدا کړی بې اختیار نه دی پیدا کړی د انسان له الله عقل هم ورکړی اختیار یې ولم ورکړی اراده یې ولم ورکړی ها د هر څه د الله د ارادې لاندې دي خو د ده اراده شتي لکه الله قرآن کې وایي لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر تاسو کې چې څوک غواړي جنت ته دې مخکې شي او که څوک غواړي شاته جهنم ته دې پاتې شي څوک غواړي دې څه معنی اختیار شتي تعالی الله عقل درکړی چې دې درس کې کښېنې نو څه به وشي اجر به میلاو شي جنت ته به نږدې شي په دې موږ ټول پوه یو که نه یو پوه که د دې په ځای یو سړی ولیاذ بالله لاړ شي او د ډمانو سره کښېني او سندرې واوري څه به وشي ګناه به وګټي په دې موږ ټول پوه یو که نه یو پوه بیا هم دی ځي هغه ډمتوب له اختیار خپل شتي نو یو سړی به چې دا خو په تقدیر کې لیکلی شوي دا خو تقدیر کې دي چې دی به د ډمتوب مجلس له ځي نو بیا بله خبره اوسه دا واوره د الله سره ناشنا علم دی د الله سره دا علم دی د تیر شوي وخت حال کې څه کېږي د الله ته معلوم دي پر روان وخت کې به څه کېږي الله ته معلوم دي یو شی نشتی که دا وی څنګه به دا هم الله ته معلوم دي الله یو کس پیدا کوي او موږ به وایو چې د هغه نوم مثال هسې ناصر دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د ناصر تقدیر لیکلی شوی دی ښه نو ده په دې تقدیر کې خو دا هم دي چې دی به قتل کوي نو دا څنګه دا دیسې الله ته پته ده چې دا ناصر به رالږي او پلانې به وجني الله ته پته ده چې دی به رالږي او پلانې به وجني نو الله ته ضرورت نشتی چې هغه وجلو د وختو پورې انتظار وکړي نو د مخکې نه ولیکل چې دی به پلانې وجني څه پې پوه شوي کاسې پخوی ورلی دوه خبرې اهمې دي د انسان خپله اراده شتي که نشتي شتي اراده
که الله چېرته موږ بې ارادې پیدا کړی وی او بیا زموږ په تقدیر کې دا ګناهونه لیکلی وی نو بیا خو والعیاذ بالله دا ظلم دی او الله د ظلم نه پاک دی. الله ظلم کوي نه کوي ظلم. که چېرته زموږ اراده د سره نه وی او زموږ اختیار پکې بالکل نه وی او شراب څکه، زنا کوه، قتل کوه، کفر کوه، هر څه کوه، په آخر کې وایي والعیاذ بالله تقدیر کې، دا خو بیا د ظلم خبره شو. ظلم نه خو الله پاک دی. نو اوله دا خبره یاده که چې الله موږ له اختیار را کړی دی. ها د اختیار د الله د اختیار نه لاندې دی. دویمه سره بیا دا یاده که الله سره داسې علم دی چې انتظار ته ضرورت نشتی چې هغه دغه کار کېدو ته انتظار وکړي. دغه کار د کېدو نه مخکې هغه ولیکل چې دا کار به کېږي، ځکه چې هغه ته پته ده چې داسې به کېږي. نو دا کار اوس الله په دې بنده باندې په زور سره کوي نه، اختیار شتی او الله سره علم شتی. پوه شو به مثال یې واله داسې یو استاذ دی سکول کې یا مدرسه کې او دې د وړو نه امتحان لري. امتحان پرچې لا نه دي شوي او دا یو پکې پیل کو، هغه کارډ کې ولیکل پلانې پیل دی، هله پرچې نه دي شوي، پرچې نه دي شوي، دې څنګه ته پیل کې جواب هغه وایي. دا خاص یو مثال دی ولله المثل الاعلى. جواب هغه دا وایي چې دې پرون داخل شوی دله ټکی نه ورځي. نو دا خو ما ته پته چې دی پیل دی. نو چې دی پیل دی نو انتظار ته څه ضرورت دی چې ریزلټ کارډ به راوځي او په هغې کې به پیل لیکم. خو دا اوس نه پیل ولیکه که نه د استاد ولې د سړی پیل کو دا پته وي دې سره څه نشته. الله ته د انتظار څه ضرورت دی چې انتظار زما استاد ژوند ته وکړي چې کله موږ مړه شو او بیا الله فیصله وکړي چې دی جنتي دی که دی جهنمي دی. ضرورت ورته شته؟ اته د مخکې نه پته ده، مخکې نه ورته پته ده چې دا د الله بنده دی به ژوند څنګه تېروي، مري به په څه باندې الله فیصله وکړه، دی به ژوند څنګه تېروي، مري به په څه باندې الله فیصله وکړه، دی به ژوند څنګه تېروي، عبادت به څنګه کوي، ګناهونو کې به څنګه کوي، مري به په څه باندې الله فیصله وکړه. بس د تقدیر مسله ډېره جوړه مسله ده، خو که څوک پې ځان په لنډه طریقې سره پوه کوي او ذهن یې تیزي او الله ورته توفیق ورکړي نو سړی پې ښه په اسانه پوهېږي. نو د تقدیر پاڼې وچې شوي دي، نور پکې څه نه کېږي. دلته یو فایده بیا ولې په هره مسله باندې دومره غم، په هره مسله باندې دومره غم، په هره خبره کې دومره کرل ریبل، دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې. خبره لنډه په دې ختمه شوه چې الله په تقدیر کې لیکلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څه مصیبت تاسو ته در ورسي نو څه به وایي؟ قدر الله وما شاء فعل، یا قدر الله وما شاء فعل. تقدیر د الله دی او څه چې الله غوښتلي وي کړو. خبره ښه شوه ختمه شوه. ځکه اکثر دا دنیادار او د بېدینه حیران دي دیندارو ته، یاره وایي دوی چې چا سره ملاو شي بس مسکی وي او ښه خوشحاله وي او غریب به ښه به خوشحاله وي. ولې اخر څه راز دی چې د دینداره سړی د الله په دین پوه دی همیشه خوشحاله وي؟ راز دا دی چې د ده مضبوط ایمان او یقین د صرف په خوله نه وي چې د هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي دي. په تقدیر کې لیکلی شوي دي نو بس الله لیکلي دی او ما ته خو د الله نه نشو مخکې کېدی، که نه مخکې کېدی شو بس خبره ختمه شوه. څه کرر ریبل به کوې، دا کار داسې وشو، دا کار داسې وشو، دا ولې وشو، دا کته او دا بره او دا داسې و، بس هر څه چې الله ته حواله کړه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس ته نور نصیحتونه هم کړي چې دا په روایت د ترمذي کې نه دي، نورو علماو دا روایت راوړی لکه امام حاکم وغیره. احفظ الله تجده امامک، د الله د دین حفاظت وکړه خپلې مخې ته به ومومي. د دې جملې خو وضاحت شوی دی. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، دا ډېر خوندور نصیحت دی. الله په راحت کې پیژنه، تا به په سخته کې پیژني. دې ته لوی ضرورت دی. دې
دا یو څو ټکي به د خپل زړه ولیکه. الله په راحت کې پیژنه، تا په سخت کې پیژنه. نو کېدای شي یو کس دا ووایي ما ته چې موږ ټول الله پیژنو، چې مسلمان یې الله پیژني که نه پیژني؟ د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی چې الله په راحته کې پیژنه؟ موږ خو یې پیژنو، په راحته کې هم پیژنو، په سخته کې هم پیژنو. نو دا فایده یې ده که د یو بنده پیژندل خپل رب لره دا په دوه قسمه وي. یو عام پیژندل. عام پیژندل الله څنګه؟ لکه دا اقرار کول چې او الله شتي، الله زمونږ رب دی او زمونږ په ایمان دی. که دا پیژنګلو شي نو دا پیژنګلو خو هر یو سره شتي. سم خیال دی؟ دا پیژنګلو خو هر مسلمان سره شتي. نو د پیغمبر د خبرې څه مطلب دی؟ د دویمه پیژنګلو ده، او دې ته په عربي کې ویل کېږي معرفت خاصه. الله لره په خاص طریقې سره پیژندل. د پیغمبر مطلب دا دی. او هغه څنګه دي؟ دا زړه خپل مایله که د الله طرف ته، او الله طرف ته توجه ساته، د الله نه حیا کوه، د الله نه یریږه، په ځان کې تقوا راوله، الله را یادوه، د هغه بندګي کوه. دا مطلب دی د الله پیژندل. دغه عام معرفت خو هر یو مؤمن سره شتي، خو خاص معرفت مراد دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې په راحته کې د الله بندګي کوه، د الله طرف ته توجه ساته، الله یادوه، د الله نه یریږه، په ځان کې تقوا راوله. دا مطلب دی. یعرفک فی الشده، نو الله به دې په سخته کې پیژني. اوس دلته مې یو سړی سوال کولی شي. څه سوال؟ الله خو موږ ټول پیژني که نه؟ الله خو موږ ټول پیژني، په راحته کې موږ پیژني، په سخته کې موږ پیژني. د دې څه مطلب دی چې په سخته کې به دې پیژني؟ نو دلته هم هغه شان جواب دی. د الله پیژندل بنده لره دا په دوه قسمه دي. یو معرفه عامه، او هغه معنی ده چې الله سره علم دی چې دا بنده څه کوي څه نه کوي، د ده پټه د ده پناه دا ټوله ښکاره الله ته معلوموي. نو که دا پیژنګلو شي نو دا خو د رب العالمین سره دا ټول پیژني، په راحته کې هم پیژني، په سخته کې هم پیژني. خو دلته مراد خاص معرفت دی. د الله پیژندل بنده لره په خاص طریقې سره. څنګه؟ چې الله د دې بنده سره محبت وکړي او ځان ته یې رانږدې کړي او دعاګانې وله قبولې کړي او د دې سختي نه راوباسي. دلته پیژندلو مطلب دا دی. سمه په دې خبره ورسېدې که نه؟ نو ته اوس ته الله وپېژنه، په راحته کې تا به پېژني، په سخته کې. بعضو مؤمنانو مسلمانانو ته چې وګورې د هغوی حال دا دی چې په کوم وخت کې الله یې دی؟ سخته کې. او چې کله راحت راشي، معمولی خوشحالي چې راشي په ده باندې، مونځ پاتې، روجه پاتې، ذکر پاتې، علم پاتې، هر څه پاتې، ځکه چې مسله نشته. معنی دا ده چې دې ضرورت لري الله ته به اله واپس کېږم چې کله را باندې څه مصیبت راشي. دا ته څنګه بندګي کې د الله؟ دا څنګه بندګي شو د الله؟ دې مخلوق ته وګوره چې کله یو غلام مرئی د خپل سید سره، حالانکه دا سید دا مشر د خالق نه دی، رب نه دی، خو صرف یې څه دی؟ سید دی، مشر دی، په پیسو یې اغستی دی. دا غلام او مری داسې ویلی شي چې کله زما حالات برابري نو بیا زه دې سید ته به د سره ګورم نه، او چې کله لږ حالات مې کمزوري بیا به خدمت کوم. ویلی شي؟ نشي ویلی. حالانکه د سید د ده رب خو نه دی، خالق نه دی، خو صرف دا دی چې مشر یې دی، په پیسو یې اغستی دی، د هغه ماتحت دی. نو بیا یو سړی چې د الله بندی او د الله غلامي، دې څنګه دا ویلی شي چې زه به په راحته کې الله یېروم او په سخته کې به یاد ساتم؟ او دا دلیل دی په دې باندې چې د زړه نه
د الله طرف ته توجه نشتی دا اسی بناوټي رایدول دي د الله په سخته کې زمونږ د خلکو باندې چې کله خادي راشي او یا واده یا بل څه خوشحالي راشي او پلانې جي جیل کې وروتو یا واده وشو یا کار ورته میلاو شو پای کې به پروګرام وکړي او ډمان او ګډا او ډمان او سیتار او باجي او دا هر څه به راوړي نو څوک ورته پکې نصیحت وکړي چې د الله نه ویرېږئ دا شي نه صرف اگر راوړي نو ډایرکټ جواب دا ورکوي څه غم خو نه دی ورته خو واضح خبره چې ته چې موږ ته دا وایې چې الله یاد کړه نو ولې څه غم دی غم دی چې الله یاد کو الله خو موږ په غم کې به یادو هغه چې کله بیا څوک مړ شو یا قرضې ډېرې شوې مسلې ډېرې شوې ټوپۍ پیدا که او تسبیح وختي تور او د جومات نه ناوخته راوځه ولې الله ستا د زړه په حالتو نه دی خبر څه دا بس داسې کار کوي لکه ته به وایې چې لکه الله یې دوکه کوو والعیاذ بالله وقسم چې الله ما خو سپینه ټوپۍ اچولې او تسبیح الله الله او جامت به هم د یو څو ورځو ګټ کړي او بیا مسله ختمېده او بیا واپس ولې الله ته پته نه چې ته مستقبل کې څه کوې څه ضرورت دی دې کار ته په دې سخته کې بیا الله د ده نه قبلوي ولې فراحت کې نه پېژندو زموږ خواله ګوره ډېر زیات کسان داسې راځي په دعاګانو او په عبادتونو او په دې ستړي شو دا څنګه او دا ولې زه ته اولنی تپوس دا کوم زه هم د دې مسلې نه مخکې څنګه وي بس بیا خبره یې گول کې او تاوی را تاوی هغه نو زه ورته دا حدیث ویم چې دا خو خصفا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته په راحته کې پېژنې تا په سخته کې پېژنې بې دې نه پرېږدي یوازې ته ير که تا یېروي ته یاد ساته تا یادوي دوه قسمه خبرې او بې دلیله نه دي قرآن کې دي قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا دوانه خبرې کړي نسوا الله فنسيهم الله يركو الله نه ګوره څوک داسې نه یېرېږي چې د الله د علم نه ووتو دا خو نشي کېدی الله ته خو یاد دی يرکو الله به معنی څه سره مرسته ورسره نه کوي محبت ورسره نه کوي د سختو نه راوباسي اذکرونی اذکرکم الله ما یادوي زم یادو دوه خبرې دي ته یادو تا یادوي که دې هېر کو ته هېروي اوس تا خپله مرضي ده که ته دا وایې چې یاره الله ما هېر نه کي نو بیا ته به هم نه هېرې او بیا د الله نه هېروي د هرې سختې نه به دې راوباسي او د ټول نه لویه سخته کومه یو ده قیامت چې په هغه ورځ رب العالمین د یو بنده مرسته وکړي نوره خو څه پکار دي لنډه ده په دې دنیا کې یاد ساته په آخرت کې ته یاد ساتي دا دومره مخلوقات به د قیامت پر ورځ راجمع شوي په دې ټولو کې به تا پیژني تا به یاد ساتي او په دنیا کې چې معلوم کومه سخته راشي قصه د یونس علیه السلام معلومه به تاسو ته یونس علیه السلام د خپل قوم نه خفه شو لاړ الله وی وذنون اذ ذهب مغاضبا مهی ولا الله وی غصه شو لاړ قوم خبر ونه منل انسان غصه شو لاړ شي خو هغه یعنی وحی ته انتظار ونکو بس غصه شوی دوی نه مني دا غنی دی چې منی لا فظن ان لن نقدر عليه الله
وی داغه خو دا ګمانو چې موږ په هغه باندې داسې تنګسیا چېرته م رانولو دا و داغه د سره په سوچ کې نه راتله کشتۍ ته وختو دې علاقې نه تو د الله کارونو ته اوس ګوره کشتۍ درنه شوه وی سامانونه چې خپل غوزار کوي ټولو خلکو سامانونه غوزار کړو بیا مغه حال و یو کس به دې دانګي ښه څوک به دانګي قراندازي به وکړو قراندازي چې وکړه د یونس علیه السلام نوم راووتو دغه خبره د مخکې ګوره چې د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نوم به م د ده راوځي نا خلکو خو یونس علیه السلام پېژندونه وي چې نه دا خو ډېر نیک عمله سړی دی او دا خو څوک دی دی به څنګه اوبو ته دانګي بیا وکوي چې بیا قراندازي وکړه بیا د هغه نوم راووتو وی نه بیا یې وکوي چې بیا وکړه بیا د هغه نوم راووتو بس مجبوره شو چې څنګه یې اوبو ته ور ودانګل لاندې امیه ولاړ دی د الله په حکم سره د هغه خولې ته ورغی څو ورځې او شپې هلته پروت خو دغه خلک دي چې الله ترې نه په سخته کې یېرېږي او نه ترې په راحته کې یېرېږي نو د الله نه به څنګه هېر شي الله وی فنادى في الظلمات پاغه تورو تیرو کې مو ما ته چغې ووالې نو دا اوس څو تیرې دي ګوره د مۍ په خېټه کې د یوه تیاره بیا له پاسه چپه ده د اوبو سمندر د دې تیاره شپه د دې تیاره او دا څومره تیرې په دې دومره تیرو کې هغه الله ته چغه وویله فنادى في الظلمات سوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ته پاکې یو زه د ظلم کوونکو نه یم نو روایت کې داسې راځي چې ملایکو د ده اواز واورېدو اسمان کې وی الله د اواز اشنا دی خو څه د ناشنا ځای نه راځي لکه داسې اواز خو مخکې هم بر راختلی خو د داسې ځای نه داسې ډېر ناشنا ځای نه راځي الله ورته نه پېژني وي نه الله وي دا خو زما بنده دی که نه یونس علیه السلام امتحان مې پرې راوستی د مۍ په خېټه کې پروت دی د هغه ځای نه وایي ما ته چغې وایي نو دا ملایکو هم زر زر سفارش وکړي وی الله دا خو ډېر نیک بنده دی د ده خو به ډېر اعمال په راحته کې بره راتلو یاده کوي دا خبره په راحته کې به ده ډېر اعمال بره راتلو یعنې کله چې دی په دې مصیبت کې نو د ده خو سم اعمال را روان الله وی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله موږ له خبره واورېده او دا غم نه م راوویست ولې الله د غم نه راوویست په راحته کې الله یاد کړی الله وی که زه چېرته نه وی یاد کړی یعنی که ده چېرته زما ذکر نه کولی په راحته کې ورته الله یاد نه وی للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله ما د قیامت پورې به پرېښودو په دا کې خو هلته مخکې الله یاد کړی دا کوم نصیحت چې ته زه نن کوم که نه دا یاد کې او سم یاد کوي د دې مصیبت نه مخکې د الله بندګي کړې ده الله وي که چېرته موږ یې نه یادولی که نه ما دله وي د مۍ په خېټه کې پرېښودو د قیامت پورې به پکې پروت نو ولې دې الله راوویستو ځکه چې هلته یاد یې کړو او مخکې یاد کړی دی په سخته کې به یې نه پرېږدي چې کله ته په راحته کې پېژنې ایوب علیه السلام 18 کاله بیمار پروت 18 کاله یو سړی بیمار او بچی ته ټول مړه شو او مال ته ټول واغستی شو هر څه ته په یو ځای لاړ او بیا به هم الله یادو الله وی وأیوب اذ نادى ربه ایوب علیه السلام یاد که پیغمبر ته وی ایوب را یاد که وی هغه خپل رب ته چغې وهلې أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
یا الله وی تکلیف را تر رسیدلی دا چې کله هغه تکلیف به ډېر زیات شو 18 کاله یې تېر کړو نو څومره حیاناک وو دا خلک داسې ونه وي چې یا الله دا مصیبت ختم کا یا الله ما ته تکلیف را رسیدلی دی ښه نو څه وې وانت ارحم الراحمین او ته خو رحم کوونکی ګوره ډېرې حیا د لاسه الله ته دا نه وي چې دا لرې کا ځکه چې هغه دا سوچ دی چې دې کې به د الله حکمت یو بس دا د الله فیصله ده نو څومره حیاناک او ادبناک د الله سره یا الله وی تکلیف ډېر شوی دی او ته مهربانه باچا یې څه ښایسته دعا ده نو الله خو په زړه پوهېږي چې د ایوب علیه السلام په زړه کې څه دي زړه کې خو دا دي چې یا الله دا تکلیف ختم کړه اوس که ته راولګې الله اکبر او تا ته زر مسلې دي زر یو نه ده زر او د شپې په توره تیاره کې الله ته ودرېږې تهجد په ټیم کې او دا ووایې یا الله بس ته مهربانه یې بس دا پوره ده دقه یو خبره پوره ده یا الله ته مهربانه اوس تا مطلب څه دی عرش والا ته پته ده ستا خو زر مسلې دي ته خو په دې یو ځای کې بیانولی هم نه شي بس پوره ده الله څه شو الله په ستا خبره پوه شو داسې حیاناک خلک الله څه وایي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الله وایي موږ ولم هغه چغه واورېده هغه دعا مو له قبوله کړه هغه کومه سخته چې بو هغه ترې ما لرې کړه او هغه بچي ولم الله ورکړو د هغې نه زیات او هغه مال ولم الله ورکړو ښه کله چې د ایوب علیه السلام تذکره وشي نو الله څه وایي واسماعیل وادریس وذا الکفل اسماعیل علیه السلام یاد کا ادریس یاد کا ذو الکفل یاد کا دا ټول اوچت خلک وو دا ټول ولې اوچت وو امتحانات خو پرې راغلي وو ولې اوچت صبر یې کړی و او د ټول نه غټه خبره موږ دا چې دوی په هر حال کې الله یاد ساتلی کل من الصابرین دا ټول په صابرانو کې لنډه ده په دې باندې زه ډېرې اوږدې خبرې کولی شم د الله په توفیق سره ډېر دلایل دي په دې باندې چې د نیکانو خلکو مرسته الله څنګه کړې ده چې کله هغوی د الله بندګي په راحته کې کړې وه په راحته کې خو د الله بندګۍ له ښه زور ورکوه روغ بدن دی او مال دی او خوشحالي ده بیا خو د الله بندګۍ له سم زور ورکه چې خوشحالي راشي نو بیا به څه کې الله به یېرې بیا به خو الله یادولو له به ښه زور ورکړي نو دا یو قیمتي نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړو بل نصیحت ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړو واعلم پوه شه په دې خبره باندې انما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږو خبرونه په یو حدیث کې دومره قیمتي نصیحتونه را جمع کړي چې په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي پوره وی دا خبره یاده که بله څه شی چې تا نه واورېدو دی تا ته نه در رسېدو او څه چې در ورسېدو د تا نه واورېدو الله اکبر یاره دومره ښایسته ژوند به دي که په دې جمله دې صحیح ځان پوه وکړو څه چې در ورسېدو د تا نه واورېدو څه چې واورېدو د تا ته نه در رسېدو بس خبره ختمه شو یاره ولې دی الله دې پلاني دی دا مال ورکړی دی او لکه دا یو نیم دا حساب کتاب کوي زمونږ د پښتنو کې دا بیماري هم ډېره ده پردی حساب دې سعودي ته کله راغلی د 10 کاله د دومره وګټه دومره چې 2000 تنخواهي 3000 دا څو شي دومره په دې سړي باندې سړي ډېر زړه وسوځي دی اوس په پري کې د پردو حساب کوي دغې ته ناست پلانې سهار کته لاړ هغه بل بره لاړ او هغه د کاټن جوړه اچولې وه بل لږ ګونجي کپړه اچولې وه د چې د کاټن دا جوړه وشوله پیسې د کوم ځای راغلي او دا څنګه راغلی او دا څنګه اوس دا یو ژوند دی پردی حساب لګوه سهار چې ویده وځي
او مازدیګر دی راشي 100 غنټې شوې دا جي 6 غنټې وشوې خاصه په 6 غنټو کې د دومره وګټلې دومره ته ولګولې دومره کلی ته ولګ انوري چی شوې تاله چا دا کار درکړې ته پر دې حسابونه لګي دیو چې ولې ته دا شی ملاو شو ماته ملاو نشو نو دلته یاد کې دا خبره پیغمبر وي سچ تا نه ووړېدو دا تا ته نه در رسېدو دا ستا په قسمت کې نه و خبره ختمه شو یو شی چې تا ته در ورسېدو دا بل ته نه میلاوېدو څنګه لکه دا بعض جاهلان د جاهلیت خبرې کوي مصیبت په وخت کې وایي یا الله په پلاني به دا سخته راوستی وې نو پیغمبر وایي څه چې در ورسېدو دا تا نه اوړېدو دا ستا په نصیب کې دا حال دا سخته دا مسله دا ستا په نصیب کې وه ابل ورځ یو کس ما ته په واټساپ باندې یو ویډیو راولېږله ما ته وایي جهالت ته ګوره یو کس دی د هغه د کور 2-3 کسان مړه شوي دي په یو واقعه کې لوی غم دی پکې شک نشته لوی غم دی خو چې دین د پکې نه کنه نو دا پته به تم نه چې رقم په وخت کې به څه کوي او څه به نه کوي دا دین د سړي نه سړی جوړوي او چې دا دین دې ته درکو که نه د انسان هم د ځناورو په شان شي نو اوس دا سړی جاړي چې دا پکې چې زموږ ورور او دا پلار او دا پلانې او دا الله نه او دا مړ شو او یا الله وایي ته ولې موږ سره دومره ظلم کوې والعیاذ بالله دا دغه ټکي دا سره تعجب خبره نه ګورې زموږ په معاشره کې دا ښځې او دا اکثر دا مشران ګورې اوس یې پورې نږدې وخته پورې به دا خبرې چلې دي که د ده په ځای پلانې مړ وې خو اودسې نه وي یا الله تا صرف موږ لیدلي وو ټول یو کیفیت ته او یو حالات ته یو قصه ده که چېرته دا خلک په دې خبره پوهه وي چې کوم شی چې در ورسېدو د تا نه اوړېدو نه نو بیا به دا خبرې کړې نه څه چې د سره دي دا بل ته نه اوړېدو او څه چې دی بل ته واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو د یو مور پلار نه پیدا رونه یو مالدار او 3 غریبانه او 3 مالدار او یو غریب سم خیال دی دوی تقدیر دوی ته چې څه میلاوېدو د هغه ته نه رسېدو او هغه ته چې کوم مصیبتونه ورسېدو هغه دوی ته نه رسېدو زم په دې خبره ښه پوره پوهه کوي ګورې دا د جهالت ته کارونه او خبرې پرېږدئ پلانې یاره وایي د ده د لاسه زمونږ مزدوري او زمونږ کار هر څه ګډوډ شو او د کله نه چې دا پلانې کمپنۍ جوړه شوې ده رزقونه وي ټول څه شو ډړې وړي دا څه خبره پلانې نظام چې وي سعودي عرب کې راووتو رزق څه شو ټول به ختم شو دا خو تقدیر کې لیکلی شوي خبرې دي دا نظام کوي او که نه رزق ما کم دی څومره چې په تقدیر کې لیکلی شوی دی خبرو به ډېره اوږدې شي څو دلایل مې نور ذهن کې رالو خو په دې باندې به اکتفا وکړو لنډه ده چې په دې یقین ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك کم شي چې د نه واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو څه چې د ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدو بس ښایسته ژوند ما تاسو ته مخکې یو طریقه ذکر کړې وه چې سره د در ورسي نو څه وایه په دې کې به خیر بس خبره ختمه شو هغه واقعه مونږ ذکر کړې یاد ده تاسو ته د باچا او د وزیر ده چې باچا سره وزیرو د وزیر صاحب دا عادت وي دې کې به خیر چې څه به وشو دې کې به خیر وي د باچا صاحب لاس زخمی شو راغی وزیر ته ویې وزیر وي لاس مې زخمی دی هغه دې کې به خیر یا غوسه شو وی بدتمیز وي زما لاس زخمی دی او ته ماته دې کې به خیر جیل ته ور واچو
او جیل ته چې وردننه کوي هغه وایي دې کې به خیر څومره ښایسته عقیده ده ګورې د مزاح خبره نه ده دې کې به خیر د یو لوی عقیده ده بیا د بچه ښکار له ووتو خو وزیر به اوسه نور کله وتو خو وزیر خو د جیل ته ور واچو نو یوازې دا ښکار په دې ښکار کې دی د خپلو حدودو نه د بل باچا حدودو ته او د بل امیر حدودو ته واوړېدو د هغه لښکر ډایرک ونیو چوکیدارانو وبویتو نو هغوی کې دا عادت چې څوک به یې ونیو او غیر قانوني به د هغه حدودو ته راننوتو نو هغه به بیا د بوت په نوم حلاله و قرباني کو به دې رسم له قرباني کې یو به ګواز وکړي په ده قرباني نه کېږي ولې وایي د خو لاس زخمي دی دا بوت خو یعنې زمونږ په زړه کې لوی مقام دی څنګه د هغه دپاره داسې انسان قرباني کوو چې د هغه لاس زخمي دی اوس پرېښه وایي ځه اته پته ولګي چې وزیر دا خبره سوي دي کې به خیر بیا لاړ وزیر رازاد کو او ډېر قدر یې ونه وکړو خو وایي ته چې جیل ته دې ته وایي دې کې به هم خیر نو دې کې څه خیر وایي که زه تا سره تللی وی او جیل کې نه وې نو خو ته یې پرېښودی او زه یې حلالولم نو چې زه دې جیل کې وم به کې خیر نو وی او دې کې خیر پوه شو چې دا خبره ډېره درنه خبره ده چې دې کې به خیر څه چې الله کې به یې کې خیر بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیرنی نصیحتونه دا وکړو واعلم ان النصر مع الصبر دا خبره یاده کړه چې مرسته د الله د صبر سره راځي که ته دا غواړې چې الله ستا مرسته وکړي نو ته به څه کې صبر به کې ولینصرن الله من ینصره او الله مرسته کوي دا هغه چا چې څوک یې مرسته کوي نو د الله خو مرستې ته ضرورت نشته د الله د دین مرسته کول څومره چې ته صبر کوې الله به سره مرسته کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره او چې څوک په ځان کې صبر پیدا کولو کوشش کوي الله ولا صبر ورکوي حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی ومن يتصبر يصبره الله او څوک چې په ځان کې د صبر د راوستو کوشش کوي الله دله د صبر توفیق ورکوي صبر باندې موږ ځان له خبرې کړي دي ځان له موضوعات دي هغې ته به رجوع کوي که تفصیلي بیان اورېده غواړي خو په ځان کې صبر راولئ په هر حال کې صبر د الله په دې بندګۍ صبر کوه د ګناهونو نه ځان صبر که په تقدیر باندې صبر کوه رب العالمین به دې مرسته کوي وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی دا خبره مې یاده که چې پراختیا دا د سختي سره راځي او دغه شان د سختي سره راحت راځي د تنګسیا سره راحت راځي یا دې سوه چې پراختیا دا د تنګسیا سره ده چې حالات ته باندې تنګ شو نو پوه شي چې سره روان دي پراختیا را روانه ده وان مع العسر یسرا او د سختي سره اسانتیا راځي دا خبره قرآن کې ده فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا پس سخت پسې راحت راځي الله وی پس سخت پسې راحت راځي دا خبره الله دوه پیری کړې ده اسی دوه پیری نه دی کړې معنی دا چې دا خبره یقیني ده مسلمانه پس سخت پسې راحت راځي ټولو ملګرو دپاره په دې کې یو خوشخبري پرته ده او نصیحت پکې پروت دی او ډاډګیرنه پکې پرته ده او د زړه او د زخمونو ټکور پکې پروت دی په شپې پسې شپه چېرته راغلې ده شپې پسې ورځ راځي په تیاره پسې رڼا راځي او یو پړي له چې ته غوټه ورکې او دا غوټه چې څومره سختې شلېږي څومره چې دا غوټه سختېږي نو شلېدو ته نږدې کېږي څومره چې دا سختې ډېرېږي لاره د خوشحالۍ راښکاره کېږي بچي دې نشتي الله به حالات برابر کړي غریبې الله به حالات برابر کړي قرضې ډېرې دي الله به دا ټولې خبرې برابر کړي مسلې درته دي بیماریانې دي نورې دنیوي جاخي او ټولې مسلې به ته الله حل کړي
او په خپل رب مضبوط یقین سات. دا خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې د الله مرسته کې غواړي نو صبر وکړي. او دا سره یاد کړه چې سخت پسې راحت راځي، په تنگسیا پسې پراختیا راځي. د هر څه الله برابر کړي. او چې کله د بدا یقینو مخکې موږ حدیث بیان کوم، دی حدیث په شرح کې ما بیان کړو چې په الله چې څنګه ګمان کې دیسی بر سره کوي. کدا ګمان دی په الله باندې چې او الله به زما د حالات برابر کی، برابر به کی دل پیغام شي. او کدا ګمان دی چې الله د حالات نه برابرې، نو هم د قشن د سره کې نه برابرې دل. نو په الله خپل یقین ساتي، د هر سبب الله برابر کی. دې سره د حدیثو اختتام ته ورسېدو، د درسو اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله پر روان درس کې به د 60 نمبر حدیث نه شروع کوو. خو زم چې دا حدیث د عبد الله بن عباس دا کوم چې مونږ وی چې په دې باندې ځان سمپو کې او زبانی یاد کوي، ترجمه او کورونو کې بیان کوي، بچو ته ملګرو ته ټولو ته بیان کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې الله د دین حفاظت وکړو، او الله دې موږ له په سختو کې د صبر کولو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دې ومن طولو باندې اسانتیا راولي. الله سبحانه وتعالی دې زمن طولو په دې زړونو کې دغه سره محبت ډیر کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ چېرته انسانانو ته نه محتاجه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته په دې ښایسته نصیحتونو باندې د پیغمبر رسول په نصیحتونو باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.